دا زرتشتي دور دی چې په دغه سیمه کې د زرتشت مذهب راغلی دی او پاتې شوی دی. زما مطلب دا دی چې دغه خاوره په هر اعتبار داسې پرتمینه خاوره ده چې د روایاتو په اعتبار، د ژبې په اعتبار، د لغاتو په اعتبار، د فولکلور په اعتبار باندې یو باقاعده مسلم تاریخ جوړ کړي. صرف اوس نه، بلکې دا نوع تاریخ چې هغه باقاعده ثابت هم دي، پر هغه باندې ریسرچ هم شوی دی. دا زموږ په قسمتي ده. د بوریر ښار ومې ده چې کومه راغونډۍ پرته د درګۍ کودیزي له غاړې سره پر دغه باندې انګریزانو ریسرچ کړی دی. د دغه عمر 6000 کاله دی او دلته دا انګریزانو کوم بوتان ایستلي دي، کوچني درانه او مورچیانې. هغه دا درانه غونډۍ مورچیانې کې دوی وایي ماتا دیوي چې وله د دغه دلته حکومت کوي 6000 کاله مخکې او دا د هغې مجسمې دي. خو موږ چونکې په داسې وطن کې اوسو چې زه که دا ووایم چې نه زموږ تاریخ محفوظ دی، زموږ ژبه محفوظه ده، زموږ کلچر محفوظ دی. د هغې یو ژوندی مثال دا دی چې تېر کال زه د هغه غونډۍ له ورغلم چې د انګریزانو 6000 کاله مخکې ټاکلې ده. له هغو څخه خلکو خاورې وړې وړي دي، اوس یوه معمولي غوندې پړه پاتې ده. که چېرې حکومت وایي یا چېرې دا د انګریزانو وطن وایي یا هم خپله خپلواکي وایي، غلامي نه وایي، نو د دغه شیانو حفاظت په سرکار کولی. خو زموږ بدبختي دا ده چې د دغه سیمې کوم مسبقات وتلي، کومې سکې ووتلې، هغه هم د زرګونو کلونو دي، هغه هم خرڅ شولې. دلته چې کوم وخت په دا غونډیانو کې کار کېدلی، دلته کمیشنر و لیډي صاحب، موږ هغه له ورغلو، هغه نه موږ دا مطالبه وکړه چې د خدای دپاره دغه زموږ تهذیب دی، دغه زموږ تاریخ دی او دا خلک یوه سکه په رکاو کې خرڅوي. د دغه غور وکړو. نو هغه ویل زه هېڅ هم نشم کولی، موږ سرکار دی په خپله بیه وایي خو محفوظ دي. کم از کم زموږ دا تاریخ محفوظ دي، زموږ دا تهذیب چې دی، زموږ دا تمدن چې دی، زموږ دا د خاورې او سالمیت به پکښې وي. ده ویل زه هېڅ نشم کولی، زه به د پیر چوشتالي سولم. لهذا پر دا غونډیانو باندې د پیر چوشتالي 140 دفعه ولګوله. هغه هم په یوه میاشت کې دی بدل شو. په شپږ میاشت دپاره لګولې او غټ هغه خلک وو، هغه کیندنې وې، هغه سکې وې، هغه بوتان وو، هغه راوتل، هغه خرڅېدل او موږ خالي لاس پاتې وو. نو مطلب نو دا دی چې اوس موږ سره که پاتې ده صرف د ژبه پاتې ده. زموږ تاریخ د دښمن لیکلی تاریخ دی، هغو وران کړی دی. په تاریخ کې موږ ډاکوګان هم، موږ دهشتګرد هم یو، موږ د دنیا ظالمترین قامونو کې شمار یو. څه زموږ خپلې غلطیانې دي په تاریخي اعتبار، یا زموږ د مشرانو غلطیانې دي، او څه هغه قلم چې د دښمن په لاس کې د هغو خبرې دي. نو موږ نه په سر وطن کې موږ وګورو صرف ژبه پاتې ده. او زموږ دا ژبه تقریبا 4000-5000 کاله عمر لري. ما ستاسو ته وویل چې د ماوراءالنهر زه کوم خلک پر دغه سیمه راغلو، هغه آرین راغلو، هغه خپله دا ژبه چې موږ پښتو ورته وایو هغه محفوظه کړله. اوس د دوی د ریسرچ مطابق موږ د آرینو ژبو په انډو اروپایي ګروپ کې پښتو شامله ده. د آرینو ژبو په انډو اروپایي ګروپ کې. نو دا زموږ تاریخي حیثیت دی. او پاتې شو زموږ د ژبې حیثیت. زموږ ژبه هم تاسو ته معلومه ده چې دا زموږ غاړې، زموږ فولکلور دا د زرګونو تاریخ لري. خو دغه تاریخ که موږ خوندي کړي نو په پښتو به خوندي کړو. او د پښتو هم دا حال دی که نه چې ډېر پخوا چې د ایرانیانو حکومت به هغو به ویل فارسي شکر است، پښتو وزیخر است. او چې بیا لاړله، بیا دا نور حکومتونه راغلل، هغه نن هم پښتو ته ثانوي حیثیت هم نه ورکوي. په تېر ګورمنټ کې تر 5مه پورې دوی دا کوشش وکړي د پښتونخوا ګورمنټ وکړي چې دا پښتو رایج شي. قاعدې چاپ شولې، تر 5مې جماعت پورې کتابونه چاپ شو. بیا به هغه تقسیمېدل چې به شاز منابر سکول ته ورسېدل، هغه بیا ماسټران نه ورکوي. یعنې هغه ماسټران په پښتني سیمې کې پښتانه ماسټران وو. په هغه به دا قادر نه وو چې موږ د پښتو ټېل څنګه ولیکو، موږ نون څنګه ولیکو، موږ د
خلک څنګه وو نو لهذا هغه نیمګړی پاتې شو نو اوس پښتو علمي په دغه دور کې چې د موږ ورغلي وو د بابر صاحب په مېلمستیا باندې موږ د نورو خلکو سره سره یو دا کوشش وکړي چې باید موږ د ژبې لپاره هم یو څه کار وکړو نو د هغه لپاره موږ دا ترتیب ونیولی چې باید موږ پښتو قاعدې چاپ کړو او د هغې ابتدا وکړه د پښتو تدریس نو لهذا پښتو تدریس موږ بغیر قاعدې د څه د زده وړو د ګډوډو هغه کوشش وکړي یو نیم کال پس د هغه ډېر ښه رزلټ راغی یعنې په هغه کې داسې وشول چې تر اوسه پورې موږ دوه نیم سوه اسناد تقسیم کړي چې خلکو پښتو زده هم کړله اوس یوه نوې تجربه موږ دا وکړو چې که چېرې اردودانان پښتو زده کول غواړي نو باید د هغه کلاس هم وشي لهذا باور صاحب موږ سره ملګری دی د زده هغه اوس هم هغه کلاسونه اخلي د اردو علاوه راځي موږ پښتو زده کوو د هغه نه د اکاډمۍ له لارې په راځي کال کې زموږ د اکاډمۍ پنځلسم ګولډن جوبیلي د اوسلسم کال دی نو انشاءالله د هغه مطابق موږ دا پروګرام چې نه باید موږ په دغه کال کې 50 کتابه په پښتو چاپ او له تاسو سره هم دا یوه خبره غواړم که نه دلته د اخندزاده دین محمد سلام حسین ناست دي عبدالامین اخندزاده حضور دي او نور ډولونه علمي کورنۍ که چېرې داسې مختصات دي داسې کلمې نسخې دي چاپ کوونکي خصوصا د ایمان کوونکي چې هغه په پښتو لیکل شوي نو موږ سعید کمال خان تقریبا 10 کتابه یا 8 کتابه له انګریزي څخه په پښتو ژباړلي وو په هغه کې میکسیم ګورکي مو ما هم ډایلاګ د ډاکټر ډایلاګ هم چې موږ هغه په پښتو کې د افلاطون د ژغاو نوم ورکړي د هغه لپاره زموږ 8 کتابه یا 6 کتابه راویستل هغه موږ هغه په پښتو ژباړلي او ډېر ښایسته پښتو هم وه هغه ستایي هغه میراث موږ خوندي کړي د هغه نومونه د مولوي رحمت الله صاحب په ټول کې چې مې کتابونه هغه یو تاریخ لیکلي و عینای افغان هغه تېر کال پښتو اکاډمي چاپ کړي بیا هغه چې پر فکر باندې کوم دیني مسایل ډسکس کړي وو هغه په بټو کې د ژوند د رڼا په نامه باندې موږ چاپ کړي نو لهذا موږ لګیا یو او که دروش پر مخ لاړ شو په پېښور کې د هغه چې دوی ډېر علاقې یا پښتنو مرکز یې هم بولي د خوشحال خان خټک د زوی ګوهر خټک کلبسیر پروت دی هغه تر اوسه ناچاپ وو کلمې نسخه وه هغه موږ د پښتو اکاډمۍ پټې له لارې چاپ کړل بیا د ملا محمد عمر چمکلي زوی صاحبزاده محمدي صاحب د جهانګیر مغل د دور سړی و د هغه کلمې نسخه پرته وه د پېښور موږ راوړل د پښتو اکاډمۍ پټې لخوا هم چاپ کړل د هغه نومونه د افغانستان ځینې لیکوال رسول باوري پر ارکیالوجي باندې کار کړی و اثار قدیمه باندې پر هغه باندې کار کړی و د کابل کتابونو موږ په پښتو اکاډمۍ پټې ته چاپ نو بهرحال موږ یو مست چې موږ پر مست وکړي یا تر کوم ځای زموږ رسایي کېږي یا موږ رسېدلی شو چې موږ خپله دا وظیفه اجرا هغه د دا لپاره نه چې موږ سرلوړي غواړو یا موږ له چا زداد غواړو موږ باید پښتو زموږ مورنۍ ژبه ده او د کوم قام ژبه چې ورکه سي هغه قام ورکېږي په دنیا کې یو قام هم بې ژبې نه دی پاتې شوی اوس بله ورځ د پېښور زه د اسیر مینګل یو ټلیفون ورته دا ستاسو د اکاډمۍ طریقه کار باندې راوښیه موږ په دغه خطوط باندې دلته دویمه عبوري اکاډمۍ جوړوو الان کار هم اکاډمۍ شته زه ته دا وخت ور وکړم چې د پېښور په اکاډمۍ کې دوی سرکاري افیسران کښېنولي دي ډېر زره 40 زره پیسې د پښتو پر سر اخلي او تقریبا 50 کسه سټاف موږ د پټې په پښتو اکاډمۍ کې 2 ممبران 2 سره د غږ د پښتو لپاره کار کوي نه یو سړی معاوضه اخلي نه یو سړی پیسې اخلي دا کار صرف د دا لپاره دی چې د موږ سره دا چونکې موږ ورسوي یو موږ یو قسم دا وخت هم که غلامان دي چې مال شي بولي بهرحال زموږ ضمیر او زموږ ذهن
هغه غلام وي او تر څو پورې چې ذهن او ضمیر غلام تر هغه ساعته ازادي ناممکن وي. نو لهذا ورسوي د وهلو ګټه دا ده چې موږ نن په پښتو اکاډمي کوټ کې ګرد والنټیر دي او دوی د پېښور په پښتو اکاډمي کې د میاشتې یو نیم کروړ روپۍ تنخواه چې یو د بل د موازنه کې کار انشاءالله العزیز دا شاید الله پاک زموږ قسمت برابر کړی چې د کوټ پښتو اکاډمي دا زموږ د ورتګه پس د کابل د ادبي ټولنې او د پښتو اکاډمي د کوټ د پېښور په مقابله کې ده. یعنې زموږ دا کوشش دی چې موږ دا اکاډمي د دوی په مقابله کې ودرو. په هغه سره ظاهر چې دا ملګري وویل سیاست او ادب دوه سره تړلي اړخونه دي. تېر چې موږ زه زموږ ګرانټ لس لکه روپۍ وو. د بلوڅي اکاډمي او د براوي اکاډمي ګرانټ چې وایي یو کروړ روپۍ وو. بیا زه په دا ملګرو ټال شوم د هغوی کور ودان هغو پښتو اکاډمي ګرانټ هم یو کروړ روپۍ دی. په دا ایکول ګرانټ کې موږ په دا وخت باندې چې اوس موږ په کال کې یو انټرنیشنل سیمینار هم کوو. په هغه کې کله له جرمني ځه کله له کاناډا ځه کابل او پېښور پر موږ ټول چې نه چې موږ راوړو. نو لیکوال راوغواړو هغه فیصلې وکړي او په هغه کې ځینې ګور عمومي فیصلې وي که نه چې په دا ګور پښتنو باندې د کلچر ورځ نه وه ټاکل سوې. د 1915 کال په سیمینار کې چې موږ کوم سیمینار په سرینا هوټل پټ کې وکړي په هغه کې موږ د کلچر ورځ وټاکله چې 23 ستمبر د کلچر ورځ ده. ګوکې دا وارې هم هغه د پېښور مخالفت وشي او هغه دا کنفیوژن پیدا کولی چې د دې د ضرورت نشته دا مزید کنفیوژن دی. حال دا چې د دغه ورځې جوړېدل زه تاسو ته وایم چې تاوان یې کوم شی کوي. اوس پښتانه که د خپل کلتور ورځ ولمانځي خپل تاریخ یاد کړي خپله ماضي یاد کړي او د ماضي په تګ کې د ماضي په رڼا کې هغه دا کوشش وکړي زه پرمختګ غواړم. نو زما خیال دا د خیر زیری دی. بلکې ځینې یاران خو کیسه دا سټېټمنټونه هم ولګولي دا تورې هم ولګولي چې دا په اسلام شاوړي کې شوې ده او موږ خپل خدای ته سرګوري او خپل ضمیر ته جواب دیو. دا هغه اوس باندې موږ کار نه دی لرلی. البته هغه کوم چې موږ خپل ضمیر وایي موږ په پښتو وایي او موږ چې کوم مور سبق په پښتو هغه باندې اکتفا وکړو. نو دا ظاهر د ستونزې په هر ځای کې پیش راځي خو زه تاسو ته دا په باور وایم چې تر څو پورې بلکې زما ملګری هم باور سره تر څو پورې موږ یو که نه یو 2 کاله نور پاتې بیا موږ هم دا اراده نه لرو چې اکاډمي وسو بیا کار عمر تقاضا هم دا ده. خو شکر دی چې دا ځای هم تللی ما د بولینو سرلوړی ساتلی دی او موږ دا کوشش کړی دی چې هر څه چې موږ پښتو سرلوړي د دا لپاره نه چې زه چا ذاتي کار غواړم. دا زموږ یو وظیفه جوړه سوې وه چې موږ چې ګوري کوو موږ دلته انټرنیشنل سیمینارونه کړي دي. د 20 زلمیانو صدر محمد عالم بڅر چې پر 20 زلمیانو باندې کتاب هم لیکلی دی او د افغانستان اول سیاسي غورځنګ دی. هغه موږ ټولنې راوستلې زموږ سره د ادبي ملګرو په پلیټفارم باندې لګیا وو او بیا په روشه رساله کې مضمون هم لیکلی وو د پښتو ادبي ملګرو د تاریخ باندې. دا ستاسو دغه تاریخ چې دی که نه د دغه په باره کې صرف دا وایم که نه چې ادب ناربازي نه ده. هر سړی یو فکر لري یو نظریه لري باید چې ویې لري. هېڅ شاعر څخه بغیر نشته. یو سړی به د ملا ملګري په بیا ټیک د هغه نظریه ده. یو سړی به د پښتونخوا ملګري یو سړی به د هند ملګري. خو دغه سټیج چې دی دا کوم د ادب سټیج چې دی ادب تا دا شعور درکوي ستا کار به دا شعور ورکوي ستا د ژبې په واسطه باندې ستا د کلتور په واسطه باندې او ستا د تاریخ په واسطه باندې چې تا ادب ژوندی وساتې ته سیاست هم ژوندی ساتلی شي ته فولکلور هم ژوندی ساتلی شي ته دا ډېر شیان ژوندي ساتلی شي. دا ډېر شیان ستا د ادب سره دي. که موږ د پښتنو په تاریخ کې وګورو نو زموږ دغه ژبه چې ده که نه زموږ د ازادۍ اول غورځنګ چې دی روښاني تاریخ دی. د روښاني تاریخ په سر کې ادب دی.
یعنې د پروفیسور اول سړی دی چې هغه پښتو کتاب لیکلی دی او بیا د هغه کوم اهداف پورې چې د هغه کوم تحریک راغلی د هغه شپږ میاشتې خپلواک حکومت هم پاتې شوی دی د هغه پر ضد چې کوم قوت راپورته شوی دی اخوند درویزه هغه هم د پښتو یو مختلف فکر پیدا کړی دی ګوکې دواړه د تضاد خلافونه دي یو د اخوند درویزه او بل د روښان د هغه نومونه که بیا موږ راسو پر مخ باندې خوشحال بابا دی د خوشحال بابا تاریخ چې دی که نه که څه هم په سر کې هغه د مغولو منصبدار پاتې شوی لیکن د هغه اخري عمر دا نوم نه و چې هغه باقاعده یو کوشش وکړي هغه د پښتو دپاره باقاعده د افغان په نوم پښتون هم نه افغان په نوم وتړله زموږ ننګیالی د زمانې خوشحال خټک دی هغه بیا تر دا ځای راوستی بیا چې دا زموږ کوم قومي تاریخونه راغلي په هغه کې خالد شهید په جیل کې 14 کتابونه ترجمه کړي په هغې د فارسي هم ترجمه کړې له انګریزي دې په اردو ترجمه کړې او له فارسي دې په پښتو ترجمه کړې دي پښتو ډکشنري سمد لغات یې هم لیکلی د هغه نومونه باچا خان دی د هغه زړونه چې دي نو زما مطلب دا دی چې دا تاریخونه چې دي دا په قلم ژوندي او کلم چې دی هغه د قوم امانت دی کلم سره ژبه تړلې ده ژبه او قلم بلکې الله تعالی خو مصر په قرآن مجید په قلم قسم کوي نو مسله دا ده که نه چې که موږ د خپل قلم د خپل قام دپاره د خپلې ژبې دپاره د ناربازۍ دپاره نه چې زه ادبي سټیج سیاسي سټیج جوړول چې دی که نه هغه جلسې کې ژر د ترانې ووایست دغه سټیج چې دی دا ډېر محترم سټیج دی دا د ادب سټیج دی ویل کې د هغه خبره په اردو کې که موږ وګورو په اردو کې پیزامت کوي ډېر روشنفکره سړی و پاکستان ګرد مورچې اخیستی و او په فلسطین کې د فلسطین د ازادۍ په مهم کې شامل و د هغوی اخبار یې چلولی لیکن هغه کله هم ناربازي نه ده کړې د فیض کلام راواخلي هغه دا ګرد و آزاد پاتې شوی دی یعنې د پاکستان پر جوړېدو باندې وایي دا هغه سهار نه دی د کوم سهار تمنا چې ما کوله یا چې د کوم سهار زموږ ارزو وه دا هغه سهار نه دی پر جوړېدو باندې هغه وخت او بیا چې هغه د مزدور خبره کوي هغه د خپلې غلامۍ خبره کوي هغه په ډېرو پوښلي انداز کوي چې هغه ادب بیا ژوندی هم پاتې فیض نن ګرده دنیا مني هغه په دغه بنیاد مني چې فیض په اردو کې چې کوم کلام کړی دی کومه شاعري یې کړې ده هغه د هر یعنې د ښې شاعري یا د ښه کلام اندازه دا ده چې دا 1200 کاله پس مو یادېږي 1000 کاله پس یې مو یادېږي نور قومونه هم ترجمه کوي او دا ناربازي چې دا د هغه سټیج پاتې ده نن به زه درته ترانه وایم خو د ادبي سټیج باندې پښتونخوا ترانه به وایم چې کوم وخت د پښتونخوا مرام حاصل شولې دا ترانه ولاړه له وخت سره ختمه شوه لیکن ادب چې دی هغه پایدار دی ادب چې دی ته راځي نسل ته یو پیغام ورکوي په راځي نسل چې ته کوم پیغام ورکوي اوس خوشحال خټک دی که نه هغه کې پښتو شته پښتونواله شته د مغولو سره جنګ شته لیکن ناربازي نشته هغه یو فکر ورکوي یو ژوندی فکر ولکان ورکوي چې که تاسو دا ژبه ژوندۍ وساتله نو لهجه هغه د ژبې باره کې هم دا وایي چې تر ما نه مخه نه په ژبه کې شاعري و نه رباعي و نه څه و نه څه دغه شیان له ما سره شروع شو او د هغه نه رحمان بابا هم ووایي که نه د رحمان عامه کلام د انتخاب نو دا زموږ د پښتو کوم روش چې دی چې کوم لار روان هغه در پر دغه دی چې ستاسو ادب د ژبه ژوندی کړي قام ژوندی دی که ستاسو ژبه مرسته کړه ستاسو قام ژوندی او هر قام چې دی هغه د خپل یعنې زه که پښتون یم زه ځان پښتون وایم یا تاسو پښتانه یاست درې ځان پښتانه وایاست هغه په پښتو باندې چې تاسو پښتو وایاست ته پښتانه یاست پنجابی که پنجابي وایي نو پنجابی دی سندی که سندي وایي نو سندی دی چې د چا ژبه لاړه د هغه څه کلتور ځي د هغه څه تاریخ ځي د هغه څه تهذیب ځي او هغه یو شی ورپاتېږي بیا یې د هغه صورتیات به زموږ هم وي که موږ ژبه د لاس ورکړه او بیا زما خیال موږ هر څه ورکولی شو بیا زموږ سره یو شی زموږ په څنګ کې
بار اوس ملتان که باور صاحب چې و دا پښتنو مرکز دی دا د افغانستان ټوټل خلک چې به راتلل بچیان چې به راتلل یا به بچیان برګزیده خلک چې راتلل هغه په ملتان کې نن د ملتان کې د پښتون نوم نشته زه پښتون نشم ویلی د هغه نوم ستا په څنګ باندې تا د لسانۍ ترین تللی دي د رئیس نیکه زیارت اوس هم په پښتنو کې دی لیکن هغه وایي یوه ورځ د یو لساني سره ما خبر وم هغه ویل نه دا خلک نه موږ تللي دا پښتانه چې دي دغه موږ د بېل سوي بیا د پښتو خپله کړې ده موږ نه یو بدل سوي دوی بدل سوي نو چونکې له ده زه به نه ول طاقت څخه تللی وم بیا زه به خامخا دا خبره کوم نو مطلب مو دا دی چې موږ د پښتو ادبي له طرفه تاسو د صرف یو پیغام او هغه د پښتو پیغام راوړي چې که تاسو پښتو خپله کړله بیا پښتنوال هم کولی شي پښتو هم کولی شي کلتور هم ساتلی شي تاریخ هم ساتلی شي او خپل تمدن هم ساتلی شي که تاسو ته دا پښتو نه وه بیا هېڅ هم نشته بیا نه د بابا ژبه ده نه د ادې ژبه به راپاتې نه چې موږ په لولو کې مور سبق راکولې هغه به راپاتې نو پکار دا دی چې موږ دا کلاسونه دلته شروع کوو که نو چې تاسو په ښه تعداد کې په هغه کې برخه واخلئ او په دا نیت یې واخلئ چې زه پښتو پر مخ هم پالم زه پښتو پر مخ هم بیایم او زه پښتو پر مخ هم وده ورکوم دا زما مورنۍ ژبه ده که څه هم په دا ژبه کې دا ګټه نشته ځکه انګریزان چې دلته راغلل دا د دې وطن ژبه فارسي وه دا د صفویانو حکومت و نو انګریزان تر ټولو مخکې نه دلته ماشاءالله پښتنو حکومت په هندوستان کې چې هغه فارسي رایج و که نه هغه تر ټولو مخکې د هغه مسلمانانو چې دا د یو تړون دی دا د تړون ذریعه ده لهذا هغه فارسي نه مخکې یوړل دا برټانیې یې راوستې د لندن هغه چې کومه تعلیمي پالیسي جوړه کړله په هغه کې باقاعده دا ورته وویل چې زه به یو داسې تعلیمي پالیسي درکړم چې ذهن او ضمیر بې غلاماني او ژبه بې انګریزي لهذا وهم سو هغه نن هم زموږ په دا وطن انګریزي تر ټولو لوی او زیات مفهوم هغه په دا باندې چې په انګریزي کې موزي شته په انګریزي کې معاش شته پښتو د پاره مقص ژبه ده که ګټه نشته کې انسان دی چې په پښتو کې پیشجان شته پښتو کې سکالران راوځي په پښتو کې MA کېږي د کلاسونو اجرا شوي